والکه اوس هم هغه زوړ کار کوي؟ خود هم هغه زوړ کار کوو، نو نور څه وکړو؟ او ته مړه مړه د ملګرتیا به دې ته وایي، ته هم راته څه نه وې، څه نوی ښکار مار نه دی راغلی دې کلي ته. زه بېرته وښیم که ما به چاته نه ښې. ستا دې بلا هم خلاصه ده مړه، ځې وښیه. کوڅه کې څه دی؟ یو ښایسته کور دی، یو یې پلار دی، یو یې لور ده او یو یې زوی دی او ښه مالدار هم دي او زوی هم روان دی خارج ته. څه وې؟ ولا چې او دا جیپاژواک کور دی. نه ولا بس مړه ستا دې بلا هم خلاصه ده، نور یې ته څه کې؟ اوی رښتیا کور خو یې پوره وښیه که نه؟ نور د کار خپل دی بس بیخ شین کا مړه ستا ته اوس بلا هم خلاصه ده. بوډا پلار یې دی او یوه یې لور ده او زوی هغه ګونګړ به زما څوک هسې هم خارج نه راغلی، بېګا ته شپه غوړه ده لکه بابا جانا د خپلې لور لپاره او ستاسو لمسۍ لپاره باید یو ښه ځوان پیدا کړو چې خپله لور ورته په نکاح کې ورکړم. زویا ما ته خو داسې کوم ښه ځوان معلوم نه دی. یو کار به وکړو. څه؟ کوم ځوان چې سهار وختي 4 ورځې جومات ته د لمونځ لپاره راغی نو زه به مې خپله لمسۍ همغه ته په نکاح ورکوم، ځکه ته هم ځې خارج ته او بیا نه غواړې چې بیرته راستون شي. هغه ځوان به مې زوم هم شي او د جایداد وارث به هم شي. پلار جانا بالکل دې سم سوچ کړی ده. هغه ځوان چې د الله د حکم دومره تابعداري کوي هغه به زما لور ډېره ښه وساتي. همدا صحیح ده. سمه ده پلار جانا، شپه ناوخته شوی ده، زه به م لاړ شم اوده به شم او ته م اوده شه. سمه ده زویه، ښه شپه ولري. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم استغفر الله. مهرباني وروره زه به نه همدلته یم او زه یم بېګا ته حاجي صاحب پاژواک ورکوي حاجي صاحب پاژواک ښه هغه زوی چې خارج نه راغلی هو بلکل هماغه دی. ښه سمه ده په سترګو انشاءالله در به شم بچیا زه په کور کې یو لمسی لرم او ته راته ډېر نیک ځوان ښکاره شوې غواړم چې تا ته په نکاح باندې درکړم څنګه دې خوښه ده حاجي صاحب تاسو زما عزت وکړو الله دې ستاسو عزت وکړي خو زه به درته یو حقیقت خبره وکړم د نن نه 140 ورځې وړاندې زه ستاسو کور ته د غلا په نیت راواوړېدم چې ستاسو د کور څخه غلا وکړم خو چې کله ستاسو د کوټې نه تېرېدم نو خبرې مې تر غوږ شوې کله مې چې غوږ ونیولو نو تا او زوی دې د خپلې لمسۍ په اړه خبرې کولې چې تاسو وویل زه به خپله لمسۍ هغې ځوان ته ورکوم چې 40 ورځې د سحر لمونځ لپاره جومات ته راشي نو ما هم هغسې وکړه زه نه ستاسو لور غواړم او نه ستاسو جایداد بس دا زما لپاره هر څه دي چې زه ستاسو خبرو د الله جل جلاله لارې ته وهڅولم او د الله جل جلاله سره مې مینه پیدا شوه څومره خوند چې د الله جل جلاله په عبادت کې دی په هیڅ مال او دولت کې نشته ته که هر څنګه وې خو اوس د الله جل جلاله په لاره باندې روانې بس د یوه همدردي خو را سره وکړه چې زما زوم شه څوک چې د الله جل جلاله شي بس دنیا او آخرت به یې جوړ شي